بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف شوق باندې اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى وصلى الله على النبي الأمي واجب القدر زمارير معزز مشران زوانان الله جل جلاله دي زمونگا د دې بچیانو د قرآن شریف د تراویح ختم په خپل بارگاه کې قبول او منظور کی اولا ثانیا ستاسو د ټولو راتلل دلته د خپل تراویح نه بعد یا د خپل ختمونو نه بعد دلته راتلل دی الله ستاسو د ټولو د خپل رضا سبب وګرځي محترم دا یو بهترینه طریقه ده چې موږ تاسو د قرآن شریف د ختم په سلسله کې کله یو زیتا او کله بل زیتا کله یو جمعات کله بل جمعات کله یو حجره کله بل حجره الحمدلله ستاسو او زمونږ د حلقو مقصد صرف او صرف دا دی چې موږ تاسو نه الله راضي شي او دا خپل ټیم د الله د وړاندې قیمتي کو ځکه ورځ لاړه او شپه د روانه ده سو سټیم لګ بعد به بیا پښمنی له تیارې نشي او بیا حالې زر کوي او به اوس کې بیا روزه بنديږي بیا به کم ده هغه شرعي حدود قائميږي بیا به وبس کل نوي بیا به روټي خورل نوي نو به دغه حالات بیا سبا دغه رنګي نن تقریبا زمونږ استاد شلم تراویح د چاغه او شو الله دې قبول او منظور روزه راغله حلې شابه نو روزه د پاره مونږ تاسو تیارې نه ډېرې کمی کړې وي اوس دا لګي ټیم د چدارانه عباس لال نشو ټول په دینه تراغلو چې مونږ تاسو نه الله راضي شي نو ان شاء الله دا سمره انتظار مدلته وکړو دا عباس نه دی انتظار خو به الوي چې مسلمان د قبر نه را پاسيږي او د قبر نه پاسېدل او تروي چې دی خو بزم زما به مخه ته سفر څنګه وي الله رب العالمین ته بدازمه کوي ازمکه دا امانت درواله کم چې تارا کړو ما در ورسولو الله جل جلاله زمکه توي تا خپل حق چې پتا کوم هغه د ادا کو زما بندگان ما ترا وګرځوا دی بلکا مونږ تاسو چې کله چا باندې الټي ولګي په ډکه خله باندې الټي وکي داسمکه به د خپل امانت داسره وګرځي بهر تا نو په دغه ورځ باندې به دوه قسمه مخونه د حشر میدان کې رواني یو تور مخونه او بل سپین مخونه الله دې مونږ او تاسو سپینو مخونه والا را پاس نن د سپینو مخونه والا لګه خبره کوم سپین مخونه والا بسوږي زکه د تور مخونه والا خبره زکه نه کوم چې هغه ان شاء الله مونږ او تاسو نه هغه کافران دي هغه خلق چې سود حلال ویلي هغه خلق وي چې د بل مال حرام ځان ته حلال ګرځولې هغه خلق وي چې هغه د الله حکم مات کړی وي موږ تاسو خو مسلمانان یو او خبرانه کوتاهي شوي په خپل کوتاهي باندې اقرار کو چې رب موږ معاف کا نور ان شاء الله من قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه چاچه دا کلمه اولوستا چه لا اله الا الله محمد رسول الله حلالی حلال گنل حرامی حرام گنل دا انسان با جنت تا داخلی سرداری کونین میں یو موقع کی ولار دے کلچ خیبر باندی جنگلار خیبر باندی ار طرفنا محاصر جوڑا سوا مدنی طیبینا طول مهاجرین انصار لاړل خیبر نه چار چاپیر قلاتا ودد مسلمانان ورزی ور باندې را لنډیږي مسلمانان را نزدیکیږي هغوی باندې زلزله راغله نو د هغوی ټول مالونه هم بند پاتې شو هر څه بند دې خبره ته اوس ګورم د لا اله الا الله زور درته نن ښیم نو ذکر به ډېر کوئ ذکر به ډېر کوئ ګورئ ښه بعضې خلک یې مړه هسې ذکرونه کې نور سم شه زمونږ د پښتنو یو معاشره ده څه وایي مړه هسې منځونه کې نور سم شه
مړه اسې روجي نیسي نور سم شه مړه اسې بس خلقو له ځان نیغ نیغ کې او دا صدقات کې نور سم شه نو موږ نه پوهېږو دا نور سمېدل څه کې دي همدا سمېدل دي چې سړی ذکر کوي سړی تلاوت کوي سړی نوافل کوي سړی مونځ کوي سړی د الله رب العالمین نه یره کوي نو دا د پښتنو دا غلطه اصطلاح ده بس لنډو کې درته راځم خیبر را تنګېدلو د هغوی مالونه مې ایثار شو هر څه ایثار شو اسود راعي دی خپل سردار ته وویل زه خو راعي ما ګډبی ما ستاسې مالم پیم د خلقو مالم پیم زه به اوزم بار ته ستاسې مال ګډې به وباسم د دې پیغمبر او د هغې د مجاهدینو خبر به درته راوړم چې دا څنګه خلق دي دا څه پسې راغلي هغه خپل رهبر او لیډر ورته وایي زر زر مال وباسه بلا ګډې اخو بندې وي کورونو کې یاره چې د اعلان یا خبر ورکو دروازې ووهلې مال را بهر کوي هر چا ګډې او بیزي را بهر کولې چې زه دا وباسه صحرا ته مونږ خو اسم ګیرو دا مال خو بار ته کا مونږ باندې خو روز رو کوټه را تنګېږي اسود راعي دې مال را وویستلو داسې روان دی ناګهانه په یو جماعت د صحابه ورغی زه وایم دې بعضې ملګرو ته اسلام دغې خلقو مونږ ته راوړو غشي په لاس مرچکې دشمن ته او د دشمن مال راغې لس ګډې نه زرګونه ګډې زرګونه چیلۍ او واورئ د پیغمبر صحابه 14 ورځې هېڅ نه دي خوړلي ستوان خلاص شو اوبه ختمې شوې صحابه صرف په مونځ باندې وخت تېروي او تاله په دې وخت کې دا ګډان او غوښې راشي څه به کوې او مالم د کافر دی حلال دی بالکل د کافر مال دی وی نیسه حلاله کا لیکن زما د نبی صحابه خپل حکم باندې چیلۍ نه حلالوي زما د نبی صحابه مجاهدین د شاګړې نه ذبح کوي زما د نبی صحابه وی اورېږئ چې نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر یوسو یا رسول الله مونږ سړی نیولی دی مالم ورسره دی د یهودو ټول مال مونږ ګیر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں ناست ہے خیمه کې ناست ہے صحابه کرام په مال باندې چې څنګه چل وکړو دې سره نه ذبح کو او نه چې کوم دې مونږ دې مال ته صدمه رسو دلته کې داسې به وکړو چې دنه تپوس کو تکم ځای نه راغلی با دې ته وایي اسود ستاسو نامه ده وایي زما نوم اسود وایي ښاغه ګډبتی چې د ټول قوم مال بوزي وای او جی دا د ټول قوم مال دی نو کوم خوازي یره چې دا څه چل دی زما مال سره ول تر واستل دی خو تاسو چا سره راغلي هغه ورته ویل مونږ د یو پیغمبر سره راغلي دا غ نامه د محمد ابن عبد الله مين سره وای مړه صلی الله علیه وسلم ها نو هغه کوم ځای کې دی دا راعي ورته وی ګډبا وای دا کم ځای کې دی وای پلان کې ځای کې ناست دی وای که زه ورسره میلاو شم ما ورسره پرېږدی وای ولې نه هغوی له خوند ورکړه صحابو ته د هغوی نه خپله روټۍ بیا هېره شوه او بیا ورته وایي چې زه هلته ځم نو زما دا ګډې به څه کوي الله زما د نبي صحابه ترې راتاو شو ورته وایي ته لاړ شه زموږ نبي سره ملاقات وکړه موږ به اوس تا ګډې سره و دا به سنبالو درته پیغمبر علیه السلام ناست دی د رنګه تک تور سړی راغی رنګ ته د چا مه ګورئ رنګ بې سوري ابي جهل څومره ښایسته و خو سر د خرو حمار نم بتر الله وایي د خر نم بتر دی سور سپین ښکلی غټ سر غټه تنه او اسود په عربۍ کې تور ته وایي دا ډېر زیات تک تور ډېر زیات سردار کونین چې ولیدل چې دا خو څوک کس راغی نو فوراً د خپل ځای نه راپاڅېدلو صحابه منځ کې دی را روان دی ورته وایي څوک دی در سره وی یا رسول الله یو کس راغی تا سره ملاقات کوي دا د خیبر د یهودیان ګډبه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی رای ولی دننا خیمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ناست دی کله چې دا ولیدلو بهر ورته راغی غاړی ورکړه ورته وی تا سره دو خبرې کول غواړم ځان ته در سره دو خبرې کول غواړم
نبی علیہ السلام ته ډېره خوا صحابه کرام بار لاړل یو صحابي څوکیدار ولاړ دی دا ولیدل د سره سشته کنا اسود راعي ورته سوی ته څوک مال خپل تعارف وکا هغه ورته وی انا محمد بن عبد الله زد رب العالمین بندای ما د الله رسول ما الله رب العالمین را لګلیم د حق مسلې د پاره ورته وی ستا د حق مسله صدا او ورته وی دا کلمه د چې لا اله الا الله محمد رسول الله ورته وی د دې کلمې نه بعد بیا نور سدي ورته وی مونږ کول دي په خپل ټیم باندې وای د دې نه بعد به نور سدي وای د دې نه بعد که زکات در باندې وی زکات به ورکړي وای د دې نه بعد به نور سدي وی کو روزه رااله روزه به نسی د الله د رضا د پاره وای د دې نه بعد به نور سدي وای چې حج در باندې فرض حج بکې دی ورته وای د دې نه بعد نور سدي ورته وای کې jihad راغی د الله په لار کې بجنګيږي ورته وای یا رسول الله د ټولو کارونو نه وړاندې بز jihad کوما عزیزانو د جنگ میدان ته ودانګل چې کله تلو جنگ میدان ته صحابه پیجنینا صحابه ته پته لګینا دی واپس راتاو شو مخ مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراواړو مور او پلار می دنه قربان شه کزه په دې jihad کې مرشم به بچیر ته زما نبی علیہ السلام ورته زما ګوانډي به لاس مبارک کی ورته لاس مبارک کی خودلو عزیزانو د جنگ میدان ته لاړو ګډي پاته ارس پاتی او د خیبر په قلاګانو باندې د شاهین په شان دي حمله شروع کړي هغه يهوديانو چې دی را لګل د مخبر د پاره چې خبر راوړي جنگ میدان دې سیبا आवाज شلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک متا خبر لاړ و یا رسول الله یو تو سره پروت چاچی پی جندلو اغوی خوال گینٹا وڑان دی نبی علیہ السلام سرو لیکن اسی سوک پی جنینا پا بدن ٹول زخمی دے بدن نے وینی روانی دی سوکوی دا سوک دے نئی دا محمدین انصار پی جنی نئی مہاجرین پی جنی جبرائیل علیہ السلام راگے اے دا اللہ حبیبا لار شاود اسود راعی لاش را اوچت کا اسود راعی روح علیین تلارو چیر تلارو علی اینکا سورت دائیولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماسپخین منزلہ ندر آگے دی جنت تا ارسیدو وتعز من تشاء وتذل من تشاء انت خیبر والا یہودیان وی زمن گڑ بس شو زمن شپن کیس شو سرداری کونین صحابو تا وی خپل کپڑے تیراتاو کئی او قبر کی زیورت برابر کئی دا اسود روح تا دا اسمان پرشتے ولاڑی دی او قبر کی ورتا اگا پرشتے ولاڑی دی نو تاس دیتا نا دا غسل ضرورت شتا نا دا کفن ضرورت شتا اسود رائی دا رنگ تور دا غی مخدس ورلسمی سپوگموی پشانتی پڑکی دلو وجہ سوا چی دا غی کلمہ دا سنوا زڑنوا ایمان دا زڑن پکار دے بارے مصنوی اسلام اللہ تم قبول نہ دے نو اللہ دی زمانگا استاسی دا عبادت مصنوی نہ کر زی کستاسی خیری دا مصنوی کو ریگانی جی تاسی ہو گو رئی غٹ سترگی ورد جوڑی کری او دا سی خکولے شئی جو کرے و سری وختیم ورد آڑوڑی ہو گو رئی چا ماغا خی کیوانا چا دا زمازوی لے زمالور دا چا چاولی دا او ما شمانی پا 1500 روپی مخلی او کتی شیر جی سے بتور کے لئے بیدر او غزومی سے بلا لگو مو ایبو دے سکو ما لگا خو گوڑای دا ہوئی نا لری کا پا بلای لگے بدی پرسنگی بانی بسکے دا خو نا روٹای خوری او نا گوٹ کئی او نا ریوری کئی دا خو دیوی خیم ندے لیکن ما شمانی پا 1500 اخلی دین پتہ او لگے دا چھ منگو تاسم دا دنیا دا مصنوی زندگی دا پا پیسو آگستا او انا زندگی چھ تولا خوشحالی دا اگر آنا مفت کے لارا اگر آنا سکے لارا
مفتو کې لاړه. نو عزیزانو ورځ ډېرې قیمتي دي. روجو دپاره روجو سره سره د صله رحمۍ سوچ کوئ. ما هلته وړاندې اوس سړک په غاړه باندې یو جومات کې خبره وکړه. ملاخیلو جومات کې الله دې خوشحاله کړي. او جومات دومره ډک شو، الله دې د ټولو ژوند کې برکت واچوي. اکثر هغه ملګري دلته مو سره راغلل. نو ما هلته هم دا خبره وکړه چې صله رحمي پکار ده. څه پکار ده؟ صله رحمي پکار ده. الہ العالمین خدای زمونږ د دې قاري صاحب الله دا ختم په خپل بارګاه کې قبول او منظور او فرمایي. درود شریف شوق سره اللهم صل وسلم علی النبی. قاری صاحب تم دعا وغواړئ چې رب العالمین د دې ورته خامخا انسان د کوتاهی به شوي، وړاندې رستواله به شوي، رب العالمین هغه ورته معاف کړي. ختم د قرآن شریف الله په خپل بارګاه کې قبول او منظور کړي. الہ العالمین خدای زمونږ د ټولو بچي نیکان صالحان کې الله د قبر خطرناک ورځ ده، خطرناک ټیم دی. الله دې زمونږ او د ستاسو او د ټول د بخنې فیصله وفرمایي. رب العالمین دې ستاسو زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي. الله دې زمونږ د قاری صاحب دا ختم د قرآن شریف په خپل بارګاه کې قبول منظور وفرمایي. دا زمونږ بچی دی الحمدلله. او زمونږ خپلو بچو له ترغیب دا دی چې بچو هر څه چې کوئ د الله د رضا دپاره بیا کوئ. الحمدلله بله ورځ زمونږ بچي ختم وکړو ستاسې د وړاندې. الحمدلله ما له کومه خوشحالي میلو وه الله ته پته ده چې خدایه زه او زما بچی ما باندې خو والله که چا د دوه خرو وربشې بیلې کړی وې. نن زما بچی د قرآن شریف ختم کړي. د عالمګیر باچا خبر رایاده شوه د پلارې. ما ځکه خپله د کار نه یم نو ده په سر خو به تاج راله په سر شي. الحمدلله. او هغه چاته ویلو چې زما پلار ډېر ښکلی کار وکړو. ما دا دعا کړې وه د ماسپښین 2 رکعته نفل مې کړي چې یا الله که زما دپاره کومه چانده راغونډه شوه چې الله زما د پلار په زړه کې واچي چې هغه مدرسې چانده کې ورکړي واپس. الحمدلله. خدای دې زمونږ مال قبول کړي. الله دې زمونږ اولاد قبول کړي. رب العالمین دې زمونږ او د ستاسو د بچو ښایسته فیصلې وفرمایي. زمونږ دا بچی د قرآن شریف ختم یې وکړو الحمدلله. دی خو الحمدلله نه د پیسو له ضرورت لري او نه یې ورته شته دی، خو نه ټول ملګري ورته د خپل وس مطابق د دې جامو دپاره څه پیسې راغونډې کوي چې دی پې خوشحاله شي. نوجوان دی دی به وایي چې الحمدلله زه خدای ما قرآن ستا د ختم ستا د رضا دپاره ختم وکړو. خو یا الله چې دا چا ماله د عزت په نظر وکتل الله خپل بچي نیکان صالحان کې. نو قاري صاحب هم چانده راغونډه کوي. 2 کسان څادر اوچت کړي. زه به دعا کوم یو 2 کسان وګرځئ خیر راسه ګناه نه ده. قسم دی چې زمونږ د طالبانو سره مینه کو دا مونږ جنت ته بوځي انشاء الله. یو 2 کسان زر وګرځئ. زویه نعمان بچي وګرځه زویه ښه دغسې بچي الله دې کامیاب کړه. الہ العالمین خدایه ټول ملګري دعا م غواړئ او خپل وس مطابق چې د چا څومره صدقه وي ورکوئ ورته ښه. قسم دی دا مونږ دا بچي مونږ نه غواړي. د دې سوچ هم نشته، د دې فکر هم د دې خبرې نشته. دا خو زما سوچ دی چې دا خوشحاله اختر دی. دوی ډېرې خوارۍ مونږ ته وکړې، مونږ له د قرآن شریف ختم وکړو. قسم دی که دا ټول هر څه ورکړو بیا هم کمه ده ښه دا بیا هم کمه ده. د قرآن شریف عزت مونږ نشو پوره کولی. د قرآن شریف شان ډېر اوچت دی. الہ العالمین د دوی او زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، د دوی او زمونږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي. الہ العالمین خدایه دا بچي الله زمونږ بچي دی رب العالمین. خدایه مونږ دپاره د آخرت د خوشحالۍ ذریعه وګرځئ. او زما خو عقیده دا ده قسم په خدای چې د هر بچی ختم کوي دا زما بچی دی، زما وراره دی، زما زوی دی. الہ العالمین خدای دا ټول بچي زمونږ نیکان صالحان وګرځئ. مدرسې ته دعا وکړئ الله د دین عظیمه درسګاه وګرځئ. الله تمام دنیا ته تېنه خیر ورسئ. الله کریمه څرنګه چې دا کوړي مدرسه د دیوبند مدرسه الله تا قبوله کړې او دنیا له تېنه خیر روان دی. الہ العالمین خدای د دغه مدرسې د زنګلي د دې فیض هم د دیوبند د مدرسې په شان د فیض وګرځئ. او یاد ساتئ زه خپله یو ځای له تلی یم د هغه کس نوم نالم نو د دارالعلوم حقاني پیغور غیر خبرې کولې ورانې خبرې کولې دا سمیع الحق صاحب داسې دی او دا سمیع الحق صاحب داسې دی. په خدای قسم دی چې هغه کس به وفات شو ما چا نه تپوس کوم په ایمان یې ووایه څرنګه ما ته قسم وخوړلو چې وایي کله زه ورته راغلم وایي دا مخې بدل شوی. نو بعضې خلک هر ځای کې داسې وي خپل علماو پسې خبرې کوي غیبت کوي. نو مونږ خدا دعا کوو چې الله زمونږ پسې خو که څوک هر څه کوي الله ته معاف کړي. خو مدرسه د نبي علیه السلام ده که د مدرسې پسې خبرې وکړئ نو ګوره بیا به نبي علیه السلام به ترې مخ اړئ، شفاعت به بیا نه کوي.
به ورته و چې تا ته ثبت و د ځان نه دی بلوتې لړه کولې دا مدرسه تاسو ته الله یو نعمت درکړي په دې زنګري والا او شکر وباسي الله ته وجاړي چې یا الله موږ د دې قابل نه یو چې نن زموږ د مدرسې طالبان مدینه منوره کې استادان دي موږ د دې قابل نه یو چې نن زموږ د مدرسې طالبان په افغانستان کې شیخ الحدیثان دي قاضي القضات دي الہ العالمین خدای دا فیض عام کې زمون په ژوند باندې دنیا ګډ ګډ ته ورسه مونږ ته الله د صحیح خدمت توفیق را نصیب کړي دا د مدرسې اراکین دي د دې طالب العلم پلار اغه الحمدلله نور ترونی ټول دا زمون د ډاکټر سے بشمول دا ټول د جامعې د پاره مهارت تعاون کوي دا ټول زمونږ د دې علاقې د مشران الله د ټول په ژوند کې خیر او برکت واچي چا مونږ سره قرضونه کړي چا مدرسې ته ور کړي د زکات په شکل صدقې په شکل الله په خپل بارگاه کې قبول او منظور کړي الله زمونږ پیسې قبول کړي الله زمونږ د بچو پیسې قبول کړي زمونږ د دوستانو پیسې قبول کړي اخر وخت مدا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول